بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عربي الفبا توري. عربي الفبا توري چیرې دا نهویش دانی دي. ګورئ په عربي ژبه کې د الفبا توري یعنی حروف ټول نهویش دي او له درې ځایونو څخه ادا کیږي. کوم دی هغه توري موږ سره دا دي. څه شان ادا کیږي، په کوم ډول باندې ادا کیږي، زه تاسو ته ادا کوم، تاسو غوږ ورته ونیسئ او تاسو هم کوشش کوئ چې په همدغه طریقې سره بیا ادا کوئ. الف با تا ثا جیم ح خا دال ذال را زا سين شين صاد ضاد طا ظا عين غين فا قاف كاف لام ميم نون واو ها همزه یا دا موږ سره نهویش توري. یا ساتئ ملګرو ثا ذال او ظا. دا به تاسو چل کوئ د ژبې څوکه دا به د برنۍ غاښونو یعنی ثنیه علیا غاښونو د څوکو سره لګوئ. ثا ذال ظا دې څخه دا ادا کیږي. او بله خبره ملګرو ضاد او دال دا به په سمې طریقې سره ادا کوئ. بله خبره قاف او کاف دغه دواړو مخرجونه سره نږدې دي. قاف کاف دا دواړه به په ډېرې ښې طریقې سره ادا کوئ او په ډېر غور سره ادا کوئ، ځکه چې په دې سره په معنا کې هم تغییر راځي که ته رد و بدل چېرته وکړي. کوم حروف چې ټکي لري هغو ته معجمه او چې ټکي نه لري هغو ته محمله حروف وایي. معجمه کې ټکی شته که نشته؟ جیم باندې ټکی دی، نو معجمه هغه حروفو ته وایي چې کوم ټکي لري. محمله کې ټکی شته؟ نه، محمله کې ټکی نشته ځکه چې ټول بې ټکو دي. محمله هغه توري دي چې کوم ټکي نه لري، لکه الف ح دال را او داسې نور. عربي توري له دریو ځایونو څخه ادا کیږي. عربي توري له څو ځایونو څخه ادا کیږي؟ له دریو ځایونو څخه ادا کیږي. اول حلق څخه ادا کیږي، دویم ژبه له ژبې څخه ادا کیږي، دریم شونډې له شونډو څخه ادا کیږي. اول حلق درې مخرجونه لري. حلق څو مخرج لري؟ درې مخرج لري او شپږ توري ورڅخه ادا کیږي. همزه ها اخر د حلق څخه ادا کیږي. عین ح منځ د حلق څخه ادا کیږي. عین او ح ګوره. بل غین خا سر د حلق څخه یعنی د خولې له خوا لومړي ځای څخه ادا کیږي. دا موږ سره همزه ح عین ح او غین خا. دویم نمبر چې دی ژبه، اتلس توري ورڅخه ادا کیږي. د ژبې څخه اتلس توري ادا کیږي. دریم شونډې څلور مخرجونه لري، یعنی له دې څخه څلور توري ادا کیږي. با میم فا واو. هیله کوم چې په دې ویډیو باندې پوه شوي یاست. دا موږ سره تجوید کلاس دریمه برخه دریمه ویډیو